یورپ سپی ګوري چې غاپیم د انګلیش کې غاپي وکړه ها د یورپ سپیم په انګلیش کې غاپي وکړه دا دی د سپی غاپي خل دی په انګلیش کې غاپي وګور کوم سپی خل دی څنګه سټایل کې غاپي خل دی. السلام علیکم زما د یوټیوب ملګرو امید لرو تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله او ښاد او آباد وئ. د یوټیوب ملګرو باران دی نری نری څاڅکي دی او د کور نه بار ووتم ما وی راشه لغونته بار به چکر وخی ځکه باران دی خو دوره نه دی مانه نری نری څاڅکي دی او په نری نری څاڅکي کې بیا بار چتنه نه ګرځي نو ستا په مازغو باندې بیا درد شوی ځکه چې باران هو کله کړی کېږي او په دې کې چې نو ګرځي تر ګرځي نه معمولی چترې مسر نشته خاطر سو بړ کې وای چې لکه د سره چترې نشته مرغې ته ورکم سټایل کې یار مرغې ته وکړه ها مرغې ته وکړه لکه بار ده هي وکړه نه ده ده نه ښکاری ول وتا غړي ول وته ها نو د باران چې کم کس خوندونه ناخلی نو هغه زما په خیال مغلوق فرق دی ځکه چې باران خدای الله رحمت دی. اوس زه خبرې تاسو بړ کې وای چې چرته روان دی د باران کې د کار سره دی روان چرته دی روان دی من تاسو مرسه کې کاری هوچته روان يم کنه خدا بیا هم درته وایم زه روان یم یو ریسټورانټ ته هلته یو ویډیو جوړو مونږه نن مزاحي ویډیو جوړو ولته نو ما وی چې مزاحي ویډیو نه جوړول مخکې خپل ملګرو لپاره وړو کوم ته ویلاګ جوړ کما چې کله چې مونږ ویډیوګان جوړو نو مونږ په څه ترتیب باندې ویډیوګان مونږ داسې جوړو کنه چې پرس کو زیو دکان ته ورځم او ویډیوګان جوړوم نو ډېر خلک به دا سوال کوي چې را آیا دې کسانو ته مخکې وي که دې کسانو ته مخکې نه وي دغه شان په ډایرکټ ورځي نه داسې حساب نه دی دوستانو مونږ چې کله هم دکان ته ځو کنه هلکه ډېر ښایسته ګلونه دي یار ډېر ښایسته ګلونه دي یار وری ډېر ښایسته ګلونه نه دي ها خپل خبرې ته راځو خپل موضوع له راځو پوهه کسان چې وي موضوع له راځو ها موضوع له راځو موضوع دا ده کنه چې کله هم مونږ چې کله په یو هوټل باندې ورځو یا په چته دکان باندې ورځو سپی غاپي خل راواز راځي سپی غاپي ورګه د یورپ سپی څنګه غاپي وکړه ها انګلیش کې غاپي د یورپ سپی ګوري چې غاپي هم د انګلیش کې غاپي وکړه ها د یورپ سپی په انګلیش کې غاپي وکړه دا دی د سپی غاپي خل دی په انګلیش کې غاپي وګور کوم سپی خل دی څنګه سټایل کې غاپي خل دی په انګلیش کې غاپي انګلیش کې خو ډېر سپیو مړه سم سپیو هلکه کور خوا ته نه څوک تېرېږي چې کور خوا ته څوک تېرېږي په کور کې څوک غاپي نه خو دا سپی چې کور بار کوزم کور نه بار کې که نه دی به بیا دومره توزن نه وي هر سړی د خپل کور مخې ته وي بادري که نه زمري ها خپلې خبرې له راځو مړه مونږ هم سپو سره چې دی نو لانجه واچوله خبره دا ده چې کله هم مونږ په یو دکان باندې ورځو یا په رسټورانټ باندې ورځو یا چېرته یو داسې بل ځای باندې ورځو ویډیوګانې کوو که نه نو مونږ اول هغه ته وایو او که نه وایو ستا په خیال تاسو بړه کې څه وایي چې لکه دې کله ویډیوګان کوي نو دې هغې ته وایي اول که نه وایي تاسو بړه کې څه وایي زه خو دا وایم چې فرض کړو ته نن سبا زه تاسو سوچو کې زه ته چې یو ځای ته ورځې ویډیو کې هغه ته وایې نه هغه سره دا مذاقونه کوې نو یو سپېړې بدنونه باسي خیال دی لتې بدنونه باسي داسې ګپ دی دې وخت ته د خلکو سره داسې مذاق کولی شي نو دا مسله ده نو چې کله هم مونږ یو دکان ته ورځو یو چا سره ویډیو کوو مزاحیه نو خامخا اول هغه ته وایو ګوره دا مونږ ویډیو کوو لګیا یو خو چې خفه نه شي او ځان ریډي کا دا به وایې دا به نه وایې خامخا ته اوس څنګه داسې ډایرکټ ورځې ویډیو کوې نن سبا خو داسې دور د خلک یو خبره د چا نشي برداشت کولی نو مونږ زمونږ د دوره خبرې برداشت کړي خلک او مونږ به ډبوي نه داسې خیرات دی سرمن به رانه وباسي سرمن ښه نو دا خبره ده او بله خبره دا ده که نه د یوټیوب ملګرو چې کله هم چې مطلب تاسو هم چې کله مطلب ځان له ویډیو جوړوئ هغه جوړوئ نو پنې ویډیو جوړولی شي مزه کوي ولې نه کوي خو اول کس ته چې دی نو تاسو مطلب پوه کوئ ورته ووایئ چېرې داسې بعضې کسان دي که نه سادهګانې نه پوهېږي داسې کسان هم شته چې هغې ویې یاره مونږ کیمرې مخې ته مه راوله نو هغې نه مونږ بیا اجازه تلو هغې بیا مونږ کیمرې مخې ته نه راولو او کم کسان چې مطلب بعضې کسان تاسو چې سره ویډیو کوئ که نه فني ویډیوګانې تاسو کم کس وایي چې زه فني ویډیوګانې شروع کول غواړم نو هغه داسې کار وکړي چې مطلب چا سره چې هم ویډیو کوي پکار چې هغه ته دې ووایي چې ویډیو کې سیریس شي ځکه کومه ویډیو کې چې ته ډېر سیریس یې که نه نو هغه ویډیو چې دی نو مزه هم کوي او کسان هم ډېر زیات لایک کوي اوس کومه ویډیو چې ته کوې او په خپله پکې خاندې او درز غرب دی نو خلک وایي دا خو داسې ګپ راغستی نو دا مسله ده نو بس دا وړوکی غونته ویلاګ ما جوړو دا ما دې لپاره ما وایي چې زه به خامخا که نن یو که سبا یو که بل ورځي خپلو ملګرو تاسو ته خیر ډېرو کسانو ته پته مي ځکه چې تاسو هم بوس خو نه خورئ تاسو هم روټۍ خورئ وروره تاسو ته به خامخا پته وي
چېرې غني چې کومې ویډیوګانې جوړوي نو دا مخکې نه پلان شوي ځکه چې لکه تاسو خو واښه نه خورئ تاسو هم روټۍ خورئ وروره بوس خو نه خورئ په هر څه به پوهېږئ په یو ویډیو پوه نه شوئ ټیک ده په بلې به پوه نه شوئ اخر به تاسو ته پته لګي وروره چېرې دا ویډیو چې دی دا چې څنګه ده دا داسې مطلب نیچرل نه ده دا مخکې نه پلان شوې ده ها بله خبره تاسو مطلب یو کس ته که نه هغه وایي زه ویلاګ شروع کوم یا په یوټیوب باندې یا په فیسبوک باندې او یا په ټیک ټاک باندې نو بعضې کس ویره دا خو ماته ګرانه ده زه به یوټیوب له جدا ویډیو جوړوم فیسبوک له جدا ټیک ټاک له جدا دا خو ډېره ګرانه ده نو نه داسې کار کوئ چې زما زه چې څنګه کوم خپله زما رایه دا ده تاسو ته چې زه کله ویډیو کوم نو هغه زه اوږده ویډیو فرض کړو 15 منټه 6 منټه 7 منټه ټیک ټاک خو تاسو ته پته ده اوږدې ویډیوګانې دوره په ټیک ټاک باندې نه ځي نو اوږده ویډیو چې په یوټیوب باندې ټول اپلوډ کړې نو هغه زما په خیال چې ټیک ده او بیا بقایا چې هغې نه به تاسو کټ کولی شئ او ټیک ټاک ته چې تاسو تقریبا یو ویډیو تاسو په 8-10 منټو کې نو ټیک ټاک دپاره تاسو که ستاسو یو اکاونټ نو تاسو دپاره 8 ورځو دپاره تاسو له ډېرې شی ده یو منټ ویډیو ټیک ټاک باندې اپلوډ کوئ پارټونه پارټ 1 پارټ 2 پارټ 3 داسې که نه دا د ټیک ټاک پالیسي ده ښه او د یوټیوب باندې خو تاسو ټوله ویډیو اپلوډ کولی شئ خو بعضې وخت کې داسې کار وشي چې ټیک ټاک ستاسو ویډیو ډسکوالیفای کړي خبرې ولي ځکه چې تاسو کله یوټیوب باندې هغه ویډیو اپلوډ کړي که نه خلک بعضې وخت کې یوټیوب نه راولي ډاونلوډ کړي او هغه په ټیک ټاک باندې تا نه مخکې اپلوډ کړي ځکه چې ته خو پارټونو کې ورکوې که نه بعضې وخت کې تا نه هغه ټیک ټاک والا چې دی نو څوک یو کس ته ویډیو کاپي کړي ډاونلوډ کړي د یوټیوب نه او ټیک ټاک له ورکړي نو هغه بیا چې دی نو تا هغه ویډیو ډسکوالیفای کېږي هغې باندې تا ته څه انکم نه راځي نو بعضې وخت کې دا کیدی شي نو دې د وجې چې دی نو دا مسله را پیښېدی شي ټیک ټاک کې او یوټیوب کې خو مسله نشته او بل فیسبوک خبره دا ده چې فیسبوک کې ویډیو ډېر په ګرانه ډسکوالیفای کېږي ځکه چې ټیک ټاک پالیسي سخته ده فیسبوک پالیسي هم سخته ده دا نه چې نه ده خو ډېر په ګرانه ډسکوالیفای کوي نو هغه ویډیو یوه ویډیو ده ټیک ټاک فیسبوک او یوټیوب له تاسو چې دی نو ورکولی شئ رس کې یوه ویډیو کولی منه 15-16 منټه غواړي دا ته وایم ګورئ آسان کار نه دی ځکه چې کله هم داسې وخت کې راپیدا شي داسې وخت راپیدا کېدی شي که نه وایم داسې وخت راتلی شي چې بعضې وخت کې یو ویډیو کول لکه مطلب دا هم لکه بعضې وخت کې سړي نه کېږي ډېر زیات اکثر کسان بیزي مصروف وي که نه کارونه هم لري بعضې وخت کې اوس یو کس پردی مزدوري کې غریب نو هغه ته د ویډیو کولو ټایم څنګه میلاویږي لکه بعضې وخت کې ناوخته راشي کور ته راشي مطلب مسافر خلک یادوم که نه انډیوالی روټۍ پخول شو جامې وینځل شو درس غربي نو دې وخت کې چې دی نو هغه په یو ورځ کې بعضې وخت کې ورته ټایم بالکل میلاو نه شي نو دا مسلې هم راپېښېدی شي او بله خبره دا ده که ستاسو ویډیو که وایرل کېږي او که نه وایرل کېږي دا جاري ساتل نه دي دا بدري ده لکه خپلې ویډیوګانې بعضې وخت کې سړي رد وشي زما ویډیوګانې ځي نه زما ویډیوګانې وایرل کېږي نه بس چې مانه اړې تې تور شي که نه خو دا اړه تور کېدل نه جاري ساتل پکار دي یو ورځ به داسې راشي چې الله تعالی به تاسو په خپل مقصد کې کامیابوي او ډېر ډېره مننه سلامونه قبول کړئ خوشحاله اوسئ قدرمند اوسئ ویډیو دې ته موږ را نږدې یو انشاءالله چې ویډیو کله راځي په دغه یوټیوب چینل باندې به اپلوډ کوو او تاسو به ووینئ سلامونه